زو په آخر کې د مشال خان شهید روح ته یو شعر چې د اقبال لالا په مرغوز کې په سن 1988 کې ما لیکلی راکړی و. ما ته پته نشته چې هغه شعر د ده دی او که د بل چا دی، خو ما ته تر اوسه پورې یاد دی. نو زه د مشال خان روح ته صرف هغه دوه شعرونه وامه چې ورغړه پامیره د آمو تل ته راورغړه او دې د څه د څنډې په موجونو کې سانه راځي، او دا چې پرې زما د زړه د وینې پونه پرېوته، دا چې پرې زما د زړه د وینې پونه پرېوته، نو اوس به دې لا څنګه په خالونو کې سانه راځي. ډېره मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो को पाला। मुझे फिक्र अन्य आलम, तुझे अपने ज़ात का गम, मैं तनूर होने वाला, तू गुरूब होने वाला। वो दो चलो वजन रखे कि बेगुना दे बेगुना मशाल खान बेगुना, बेगुना दे बेगुना मशाल खान बेगुना, बेगुना दे बेगुना मजलूम दे मजलूम दे मजलूम दे मजलूम दे मशाल खान मजलूम शहीद दे शहीद दे शहीद दे शहीद दे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी पर लियाकत शबाब सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात को दावत दे रहा हूँ कि वो आकर स्टेज पे अपने ख्यालात का इजहार करें। लियाकत शबाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पमा چې الله پاک دا کم آیات مقدسه ولسته دا دی الله په خپل در کې قبول مقبول وګرځي او د دې ثواب ټول ما د شهید مشال روح مبارک ته بخلې دي سره د ټولو مسلمانانو شهیدانو خدای دې دا غ روح له درجات بلند کړي او دا غي ورساو له خدای صبر ورکړي. عزتمند مشران د ټولو نمخ کې خدا د دې لوی جرګې منتظمینو انتهایی شکریا ادا کوم، سلام ورته پیش کوم چې نن د کم مظلوم شهید په هکله دلته دا غونډه دی منعقد کړې ده او بیا ورسره دې غونډې ته چې څونه د سیاسی ګوندو سماجی ګوندو مشران رونه راغلي دي ای ته هم سلام پیش کوم او ورسره خپل خویندو میندو ته هم سلام پیش کوم چې د خپل مظلوم رور د خپل مظلوم بچی په دې پروګرام کې شرکت کړی دی او د پرنٹ میډیا او د الکترونیک میډیا رونو هم مشکور ما چې هغه هم په دې پروګرام کې په شرکت باندې کم از کم د ثوابه ډسټریکټ خلکو سره په دې غم کې د خپل مینې او د اظهار همدردۍ اظهار کړی دی. عزتمندو زه کلیر کوم اول چې زه د پاکستان پیپلز پارټۍ د ډسټریکټ پېښور ډویژن صدر یم. زما مشر زموږ د CEC ممبر جناب رحیمداد خان صاحب راغلی دی. خبرې به هغې تفصیلات کوي. زه مختصر یو چې د حیثیت د تاریخ د سټوډنټ زه نه پوهېږم چې شاتم رسول ډیفینیشن څه دی، د شاتم اسلام ډیفینیشن څه دی، خو دا به موږ ته څوک ښیي. ما خو چې څه لوستي دي دیني کتابونه دیني تاریخ مې لوستی دی او آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ